نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. محترم و معزز سامعینو، په تیره جلسه کې د مور او پلار شان او مقام د قرآن او د حدیث په رڼا کې تاسو له بیان شو. زما عزیزانو، اهم خبر چې ما کومه شروع کړې وه هغه دا وه چې آخري ټکي له به رارسېږو چې هغه د مور او پلار په نافرمانۍ کې الله جل شانه کوم حالات په انسان باندې راوړي او څومره انسان ذلیله کېږي. دا خبره به بار بار کوو او د دې خبرې زمونږ به انتها هم همدا اوسي چې الله جل شانه د مور او پلار د عاق کېدو نه مونږ بچ کړي. لکه چې یو مرفوع حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام فرمایي چې ملعون من عق والديه، لعنت د الله دی په هغه انسان باندې چې مور او پلار هغه عق. او بل روایت کې راځي ولعن الله من سب والديه، چا چې مور او پلار ته کنځلې کولې د هغې باندې د الله پاک لعنت دی. لکه چې مور او پلار ډېر غټ مقام او ډېرې لویې هستۍ دي، د دوی په مقابله کې ګستاخي کول او دا عق کېدل د دې نه دا د دنیا او د آخرت د ذلت مترادف دی. زما انسان دا خبره هم بار بار ذکر کړې ده. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من احسن والديه فقد عقهما، چا چې مور او پلار خفه کړه دی وایي عق شو. که هغې په خوله باندې مونه وایي دی خپل ځان عق. نبی علیه السلام فرمایي د کبایرو ګناهونو نه، د هغې غټو ګناهونو نه الاشراک بالله وعقوق الوالدین، الله باندې شریک نیول او د مور او پلار نافرماني، مور او پلار نه کېدل. دا ډېره غټه مسله ده. نبی علیه السلام بل ځای کې فرمایي لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن أبيه فهو کفر. د مور او پلار نه به بېزاري نه کوي، د پلار نه به بېزاري نه کوي ته زما پلار نه یې. خلکو له ووایي دا زما پلار نه دی، چې هسې د پلار نه بې رغبتي اختیاره کړه دې ځان کفر له ورسوي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام به فرمایلې څوک چې خپل ځان غیر د پلار نه بل چا له منسوبوي او خپل پلار نه ګڼي او دی په دې خبرې چې دا زما پلار دی، نو فرمایي چې فالجنة علیها حرام، فالجنة علیها حرام، جنت په دې باندې وایي حرام دی. چې ما مخکې دا خبره ذکر کړې وه، ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې 3 آیاتونه دي چې دا رانازله شوي مقرونة ب3 آیات لا يقبل واحدة منها بغیر قرینتها. یو د دې نه تنها نه ویلی کېږي، هر عمل چې کېږي بل عمل به ورسره وسي. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ان اشکر لي ولوالدي اطیعوا الله واطیعوا الرسول فمن شکر الله ولم یشکر والدي لم يقبل منه. څوک چې شکر د الله کوي او شکر د مور او پلار نه کوي د دې نه شکر نه قبلي، دی دروغ وایي. یو روایت کې دي چې ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، 3 هغه انسانان دي چې الله هغوی له په نظر د رحمت باندې نه ګوري. یو په هغو کې د مور او پلار نه چې عاق شوی اوسي هغه دی، او شراب څکونکی دی. او بل روایت کې راځي چې هغه منان دی چې په منت باندې خلکو نه امداد کوي، چا له څه ورکړي بیا پرې باندې منت اچوي، تا سره ما دا وکړو تا سره ما دا وکړو. او بل روایت کې راځي چې 3 لا يدخلون الجنة، 3 هغه انسانان دي چې جنت له نه داخليږي. العاق لوالديه، د مور او پلار نه عاق شوی، مور او پلار نافرمانه، مور او پلار چې تېنه خفه او دیوس چې د ښځې په باره کې د غیرت نه لري. یو ځای کې نبي علیه السلام فرمایي من الکبائر شتم الرجل والديه، د کبیره ګناهونو نه چې مور او پلار ته څوک خپل کنځلې کوي. دا ما مخکې ذکر کړو، دا حدیث صحابو تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهل یشتم الرجل والديه، دا څوک شته چې مور او پلار ته کنځلې وکړي؟ ویې فرمایل هو، ته به د بل چا مور او پلار ته کنځلې کوې، هغه داسې دی لکه ته چې خپل مور او پلار ته کنځلې کوې. نو ځکه فرمایي چې ملعون من عق والديه، لعنت دی د الله په هغه انسان باندې چې هغه د مور او پلار نافرمانه او دی عق شو. که چېرته د الله په نس کې فرمایي، که چېرته د الله په نس کې د حقوقو په باره کې د اوف نه اضافه کوم ټکی و، نو قرآن کې به دا ذکر نه کو، بل شی به ذکر کړی د دې نه ورکوټی شی وی.
ولا تقل لهما اف اف هم د هغو په مخه کې نه وایي. عاق شوی انسان چې د مور او پلار نه عاق اوسي دی چې څه زر غواړي هغه دې وکړي، څومره حجونه کوي، څومره زکاتونه، څومره خیراتونه، دا به ابداً جنت ته داخل نشي، هرګز به داخل نشي. او نیک انسان چې څه غواړي وکړي دی به کله هم دوزخ ته داخل نشي. نبی علیه السلام فرمایي بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا، دو دروازې دي چې د هغې عذاب ډېر زر په دنیا کې رانازلېږي او زر انسان نیسي. د دوه دروازې چې کله په انسان باندې کولاوې شوې د هغې عذاب په انسان باندې داسې په تیزۍ راځي لکه سیلاب چې راځي، لکه هواګانې چې چلي. البغي والعقوق یو بغاوت دی د اسلام نه او د دین نه او د شریعت نه د علماو نه د قرآن نه، او یو د مور او پلار نافرماني ده. الله دې دې بدبختۍ نه مونږ وساتي. دا ډېره غټې مسلې دي، ځکه چې په اطاعت کې الله دنیا او آخرت ښایسته کوي او په نافرمانۍ کې دنیا او آخرت درنه علي. که ته غواړې که نه غواړې الله یې درنه علي. والله جل شانه دې مونږ د مور او پلار د حقوق نه وساتي چې هغه مونږ حق نه کړي، ځکه چې د هغوی مینه او محبت او د هغو سره ښه کول دا د الله سره ښه کول، او اصل کې دا د خپل ځان سره ښه کول. فرمایي چې علما فرمایي چې اطاعت د والدین دی دا واجب دی په شبهاتو کې، حتی په شبهاتو کې، مګر په حرامو کې نه. تاله وایي ته حرام وکړه، حرام مه کوه که تاله وایي زنا وکړه، زنا مه کوه، تاله وایي موز مه کوه، دا خبره یې مه منه. چې تاله وایي زنا وکړه مې منه، تاله وایي موز مه کوه مې منه. په فرایضو کې او په حرام په محرماتو کې کومو کې چې تا نه الله پاک تا منع کوي په هغې کې مه منه، د هغوی خبره مه منه. مګر کله چې تا له دا په امر کوي چې ما چېرته ویسه چې زه عبادت وکړم د غیر الله، کافرې به اوسي، یا به مور کافره یا به پلار کافري، الله دې نه کوي چې چېرته دا کافران اوسي او ته مسلمان یې. تا له ووایي چې ما بوزه د هغې نه مې بوزه چې زه بندګي وکړم د بوتانو، بیا به د هغې خبره به دا نه منم. مګر که د هغې سایډ نه تا له وویل چې بېرته ما واپس راوړه نو بیا به یې منې. درته ویل ما واپس راوړه بیا به یې منې، ځکه چې لا طاعة لأحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف. اطاعت به د هېڅ چا نه کوې په معصیت باندې، په ګناه باندې به اطاعت نه کوې، که اطاعت کوې په بندګۍ باندې به کوې. الله جل شانه دې مونږ له په دې خبرو باندې د عمل توفیق راکړي، او الله جل شانه دې مونږ د هغو نه کوي چې د هغو دنیا او آخرت د مور او پلار په نافرمانۍ باندې تباه وسي. په صحیحینو کې راځي چې 3 کسان چې کوم روانو او غار ته ورسېدل، او هلته په غار کې د شدت د باران نه چې هلته باران ورېدلو نو هلته په غار کې پټ شو، نو هر یو چې ویرېدلو یو دم هغه صخره را پرېوتله د غار په مخه کې، او هغه غار مخه یې بنده کړه. چې کله بنده شو دوی دننه بند شو، نو هر یو بل له وویل چې یاره یوه دوا وکړئ، که تاسو له کومه دوا درځي چې هغه دوا وکړئ چې د هغې په وجه الله پاک تاسو خوشي کړي. نو هر یو هغه خپله نیکي الله پاک ته پیش کړ. یو ورته وویل چې ما داسې ځان ساتلی و، یو ویل چې ما داسې خدمت کړی و، خو هغه یو ورته وویل چې اللهم ان کان لي ولدان شیخان کبیران، یا الله پاکه زما مور او پلارو او دا دواړه مشرانو او زاړو او عمر د دوی تېرو او ما سره واړه واړه ماشومانو، ښځه مې مو واړه ماشومانو، او ما رمې سره ولې چې کله به زه کور له راتلمه نو بیا به مې خپل ماشومانو له لږ زره پۍ راوړلې. یوه ورځ ډېر د باران ورځ وه، خو ما به دا خپل بچو له نه ورکولې، اول به مې مور او پلار له ورکولې، بیا به مې هغوی له ورکولې. مور به مې چې کله پۍ وڅکلې بیا به مې ماشومانو له ورکولې. یو ورځ ډېر د باران او شدیده ورځ وه، او یا دا چې ډېره هوا سیلۍ چلېدله، نو ما ناوخته شوه، په شپه کې رالمه چې کله مې پۍ ځان سره راوړلې نو ومېنېده چې مور مې ویده پرته ده. نو مور او پلار ویده دي، نو ما چې هغوی له وکتلې چې یاره دا اوس پاسول دا ښه خبره نه ده، دوی به تکلیف شي، دوی به په عذابه شي. او ماشومان مې د خپوله داسې غړېدل او رالغړېدل چې یاره مونږ له پۍ راکړه، نو ما هغوی له ور نه کړې، ما لې صبر وکړه چې مور او پلار را پاسېږي، هغوی له یې ورکړم چې هغې وڅکي، بیا به تاسو خو دا خبره روانه وه، هغوی به ژړلې او اواز به یې کوو، یا به چغې والې، یا به تاوېدل را تاوېدل چې مونږ له یې راکړي. هغوی له یې نه دي ورکړي تر دې پورې چې نور را وختلو، چې کله نور را سهار چې کله سهار شو او مور او پلار له پته ولګېدله چې اوهو دا خو ټوله شپه، نو کومه دوا به یې هغې له کړې، او څومره سخته خبره ده چې ته سر له ودرېږه تر سهاره پورې،
د هغوی د ارام او راحت لپاره هغوی له غږ مه کوه. نن مونږ څه نه کوو؟ یا الله پاکه که دا ما ستا د رضا دپاره کړي، یا الله پاکه دا صخره زمونږ نه لرې کړي، نو الله پاک لرې کړي. د قیامت په ورځ به هم داسې عذابونه او تکلیفونه مصیبتونه ستا نه لرې کېږي که چېرته د مور او پلار خبره تا منلې او د هغې سره د مینه او محبت کړی او د هغو د اطاعت او بندګي کړي، د هغې د اطاعت کړی اوسي او د الله د بندګي کړي. الله دې مونږ په دې داسې مطیعین جوړ کړي چې الله پې باندې خوشحالي کړي. نبي علیه السلام فرمایي د هغې صحابي قصه ده چې کله دی راغی او نبي علیه السلام ته شکایت وکړو د خپل پلار نه چې دی زما نه مال علي او زما نه هر څه علي، زه یې ګټم، زما مال دی، زما زندګي د مالوي مال هر څه راکړه. او بل روایت کې راځي چې راغی خپله نبي علیه السلام نه شکایت وکړو چې یا رسول الله سلام دغه ډېر مال لري او هر څه لري او مال یې نه راکړي. د دې په زړه کې څه درد تېر شو، د دې پلار په زړه کې درد تېر شو. څه شعرونه او څه اشعار د دې په زړه کې ګرځېدلي وو. جبرائیل علیه السلام چې کله دا اشعارو باندې خو الله پوه شوی، جبرائیل علیه السلام ته وویل ورشه نبي علیه السلام ته ووایه چې کله دا کس تا له درغی نو ورته ووایه د بچي خبره دې پرېږده، ته ما د هغه شعر چې ستا غوږونه دی اورېدلی او تر اوسه دې په خوله نه دی ویلی هغه ما له ووایه. نبي علیه السلام د هغې نه تپوس وکړو چې هغه شعر ما له ووایه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم الله پاک ستا په وجود کې، ستا په نظر کې، ستا په لیدلو کې، ستا په خبرو کې مونږ له حق ښیي. دا خو زما غوږونو هم نه دي اورېدلي، وایي زه هغه شعر به ماله وایي چې ستا غوږونو نه یې اورېدلي او تا د بچي په باره کې ویلی و چې بچي دې په تا باندې هم شکایت کړی دی چې ته د هغې مال هلې. نو هغې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شعرونه زما په خوله په زړه باندې جاري شو، ډېر د درد نه او ډېر د غم نه. غدوتك مولودا وصنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. سبحان الله. نبي عليه السلام دستور ګره اوخ کې را پرېوته او ورته وفرمایل انت ومالک لابیک، ته ستا مال ستا د مور او پلار دی، زه ستا د پلار دی، ته ستا مال ستا د پلار دی، بیا ماله په شکایت را نشي. اشعار تفسیر او شرح د دې او د دې ترجمه ډېره اوږدېږي، خو زه صرف خلاصې درته وایم چې ای زما بچیه په ماشوموالي کې مې تا له روټۍ درکړه، تا له مې خاورې چاڼ کړې او تا له مې روټۍ کړه، ستا خوله کې مې درکړه، په ما باندې سختې تېرې شوې، په ما باندې تکلیفونه تېر شو، ټوله شپه به زه ویښ پاتې کېدلم، زه ستا په غمونو باندې غمېدلم، ستا په ژړا ژړېدلم، ستا په درد دردېدلم، ستا په بیمارۍ بیمار کېدلم او ځان ته مې تکلیفونه ورکړه، مګر زما سترګې پټې نه کړې ستا نه او ملا مې خپله کوپه کړه، راز ته ملا مې خپله کوپه کړه په سختیو په تکلیفونو او په ګټو خټو لوټو په بیل او په کلنګ باندې تا به مې راوړله، مګر ته په ما باندې ویرېدلې چې زه ستا مال خورم، زه ستا زندګي تباه کوم. تا به دا خیال و چې یاره تا ته موت په دې باندې راځي چې ته کله ستا مال ووهمه نو ته به مړ شې، ته به ختم شې، ته به خراب شې، مګر موت نه بچیه، موت په وخت باندې راځي. که زه مړ کېږم نو ستا په دې باندې چې ته ماله نه راکړې نه مړ کېږم، دا وخت دی ای زما بچیه چې کله ما تا له امید درلودلو چې ته غټ شې او ته ځوان شې او ته هغه ځای ته ورسېږې چې زما تا له امیدونه زه پوره کړم او زما امیدونه ته پوره کړې، نو تا به ما سره د هغې ګاونډي په انداز کې یو څه کړي وی چې کوم ګاونډی کوم حق لري په چا باندې هغومره خو به دې ما سره کړي وی، مګر تا په ما باندې دومره بخیلي وکړه چې ګاونډي له سړی یو کاسه څه ورکوي نو ما له به دې هغومره راکړي وی، هغې له یو ګوټ اوبه ورکوي نو ما له به دې هغسې راکړي وی، مګر نه زما جزا دې خپل غضب او خپل غصه دې وګرځوله، دا زما جزا وه چې ته راباندې سترګې راوباسې، ته راباندې لاس راوچت کړې، ته ما له غصه وکړې، ته زما نه شکایت وکړې لکه ته چې هر څه لکه تا چې ما سره هر څه کړي، لکه تا چې زه غټ کړی یم. دا ستا حق و چې تا رعایت کړو د هغې پلاروالي حق چې زه ستا پلار یم. آیا کاشکې تا ما سره د یو ګاونډي په شکل دغه فعل کړی وی نو بیا به م زه دومره نه تکلیفېدلی او داسې زجر به ما نه لیدل.
پلاران دې ته مه تکلیفوئ چې دوی خدای ته شکایت وکړي او لاسونه در باندې پورته کړي او زړه یې ودردېږي او دنیا او آخرت زمونږ په دې باندې تباه شي. الله دې مونږ په دې خبرو باندې مونږ د عمل توفیق راکړي او الله دې مونږ د پلار او د مور د حق کېدلو نه الله پاک دې مونږ بچ وساتي او الله دې زمونږ دنیا او آخرت د مور په احسان او په نیکۍ او د پلار په احسان او په نیکۍ باندې ګل ګلزار وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.